منګ منځو کو جومات نه راوځو که نه څوارلس سوالګري د یو جومات مخې ته ناستي پیغلې جینکۍ چې په سر باندې د عزت صادر په کارو د دې ټول پلازو مخې ته هغوی سوال کوي لګیا دي د دوی د عزت محافظ څوک دی زه اوس ګورم په نن سبا دور کې ماشوم بچی په دې ګرمه ځمکه باندې سملولی دی په دې خېټه باندې ورته د بجلۍ بل کېښودی دی وایي زما نه دیاړي شته دی نه مې مزدوري شته دی زما خو د چت لهړې مات دي که نه زه به دا بل د کوم ځای نه داخلومه زما مور بیماره ده هغې له به د کوم ځای نه دوايانې کوم زما پلار بیمار دی د هغه علاج به څنګه کومه نن زه په تکلیف کې ما زه وایم که د هغې سرمایهدار سره د هغې مالدار سره د هغې عیاش سره ستا د غریبۍ ستا د اوښکو فکر نشته نو موږ سره خو شته دی که نه راځئ که یو ډوډۍ ده دا به نیمه کو نیمه به دا ګاونډیان وخوري نیمه به موږ په خپله باندې وخورو او دا هغه مزاجو چې قرآن بیانوي اشداء علی الکفار رحماء بینهم زړونه م سخت شوي دي نو خبره را باندې اثر نه کوي څوک جاړي بس جاړي دي که نه ګرم خو هغه ځای چې په کوم ځای اور بلیږي که ته اوس ما ته وایې چې زما په خېټه دړ دی که نه زه به یې مړه سې ګپ لګې اوښکې وچول زده کوئ هغه انسانیت هغه د سجدو حسن هغه د شپې جړاګانې هغه د ختم نبوت دفاع هغه د ناموس صحابه دفاع هغه د ابوبکر صدیق صداقت هغه د حضرت عمر عدالت هغه د حضرت عثمان سخاوت هغه د حضرت علی شجاعت هغه د بیبي فاطمه حیا عفت او پاک دامنی که وجود ترازی عمل ترازی زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساتئ د دې اعمالو د حسن په بدله کې به رب العالمین د رحم فیصلې رالیږي انشاءالله هغوی کره به میلمه راغی نو ډیوه به یې مړه کړه په خپله به یې ورسره هسې لاس ښکته کوو میلمه به یې مړولو موږ ته انسانیت ښودلی دی د یو چیلي سر به په کورونو به یې ګرځوو دوی به یې موږ شته هغوی به یې موږ شته دوی له ورکوي واپس به همغې کور ته راغی څوک زکات اخیستو والا نه و منگ جماعت کی منځ کو نو منگ په دې سوچ کی چې الله اوس به منگ دعا کو چې الله زمنګ په حال باندې رحم وکا آغا گٹ کی او د پریاد آواز رازی آغا گٹ کی د پریاد آواز رازی خلق سے پریاد کی تاسو ته پته ده آغا سرمایه دار آغا مالدار آغا عہدیدار چې په لکونو روپو کې آغا تنخواه اخلی سبب تانا دا پختن ضرور کیگی چی تا پا مڑا خیٹا اخوڑا من جنبه کبدن جائعن او استادا گاونڈین نهر ادشو تا دا فکر کڑے دیو کنا دا پختن بوی زما پا خیال جماعت کی صرف دا آوازو ندی سو کوئی گردے میں خرابی دی سو کوئی کمزور ہے ماں سو کوئی لاس میں تنگ دے کاش برس جائے یوں ہی نور کی بارش ایمان کے شیشوں پہ بڑی گاس جمی ہے ذکر خود بدر دردون نخکاری ذکر خود تبوک دردون نخکاری کمبل راخ کا موبائل رو باسا سوک میں نہیں نیو کوٹب کی زان پسے وربن کا او سوک میں نہیں نی یاد ساتا ان ربکا لبالمرصاد حقیقت دے تاسمات گو رئی زسنگ نیغ ناستے مالا حیا رازی چی دومر خلق تا تا گوری خواہ سکرین او کیمرہ لگے دلے دا مالا حیا رازی نو رب کائنات تا تا گوری کنا تا ولی نا پوئے گے او دا سی گوری لکا خکاری چی خپل خکار تا شیشہ غستے دے
ثلاثة إلا هو رابعهم. د قرآن مزاج دے تاسو دری سلورم اللہ دے تاسو تگوری ولا خمسة إلا هو سادسهم تاسو پنزش پکم اللہ دے تاسو تگوری ولی نپوئگ علیمم بذات الصدور دے تورش پکے چی تور میں گئے پتور تیارکے پتور کانی باندے روان دے رب العالمین دا دغمیگی دا دل او دماغ دا ارادینم خبردار دے چی چرت روان دے و سب سے روان